سلام له خورشید د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی نن له غرمې مخکې کندهار ته ولاړ. د کندهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي زلمی خلیزاد به په دې سفر کې د کندهار له والي، ولایتي شورا غړو، یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالینو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي تر دغې لیدنې وروسته به ښاغلی خلیزاد په کندهار نړیوال هوایي ډګر کې له امریکایي سرتیرو سره هم وګوري. د بدخشان ارغندخا ولسوالۍ چې څو ورځې مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه، نن سهار وختي بیرته د افغان ځواکونو له لوري ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي زیاتوي د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال د حلیم په نامه د طالبانو یو قمندان چې د ولسوالۍ په نیونه کې مهم رول درلود له خپلو 14 کسانو سره وژل شوی او یو شمېر نور یې ټپیان دي. ویل کېږي ارغندخا ولسوالۍ 3 شپې مخکې د طالبانو په ډلیز برید کې د افغان ځواکونو له ولکې ووته او په هغې کې څه باندې 10 سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ او نږدې 10 نور ټپیان شوي وو. صبح امروز نیروی امنیتی در مساعی مشترک با نیروی دفاعی ولسوالی ارغندخای ولایت بدخشان به گونه کامل تحت تصرف خود درآورد. در این عملیات تمام قریجات ولسوالی به گونه کامل از وجود تروریست‌ها پاکسازی شد. در نتیجه این عملیات قاری حلیم ولسوال نامهاد طالبا بری ولسوالی با 14 نفر دیگه کشته شده. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې طالبانو په ډلیز برید کې 8 پولیسان ووژل شول. په دې برید کې چې تېره شپه په باغ پهلوان سیمه کې ترسره شوی 15 نور پولیس هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ د ویاند په وینا په دې نښته کې طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کله شمېره یې لا تر اوسه روښانه نه ده. ولسمشر غني تېره ورځ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا له ځانګړي استازي سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه ډول بحثونه به دوام ولري او د دې بحثونو د پرمختګ جزئیات به له افغان ولس سره شریک شي، خو په خبرپاڼه کې د دغو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. جمهور رئیس غني تېر ماښام د ډاکټر زلمی خلیزاد سره وکتل او په دې کتنه کې د سولې د پروسې کې د جاري کوښښونو باندې بحث وسو. دا بحثونه به ادامه لري او د دې بحثو د نتیجې او پرمختګ جزئیات به د افغانستان د خلکو سره شریک سي. او د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې طالبان د یو غړي په کور کې د منچاودین له امله پخپله طالب او 3 نور ماشومان ووژل شول. د لغمان د والي ویاند وایي دغه پیښه تېر مازدیګر د یادې ولسوالۍ په باغګل سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یاد طالب د ماین پر جوړولو بوخت و. ویل کېږي 3 وژل شوي ماشومان د یاد ماین جوړونکي زامن وو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.